الله تعالی فرمایي د آدم اولادونو واورئ دا د دنیا ژوند خو یوازې یوه لوبه او ننداره ده، په حقیقت کې چې کوم لوړ مقام دی هغه خو له الله سره دی. جنتونه چې لاندې به یې ولي بهیږي، او کومو کسانو چې ایمان راوړ او نیک اعمال یې وکړل هغو ته به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې ځای ورکوو چې لاندې به یې ولي بهیږي، او هلته به هغوی د تل دپاره اوسیدونکي وي. او کوم خلک چې د الله د لیدلو هیلهمند وي وپوهیږئ چې د الله مقرر کړی وخت خامخا راتلونکی دی، هغه اوریدونکی هم دی او پوهیدونکی هم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هر څه د الله نه وغواړه او په استغفار یې وغواړه، همغه الله دی چې چاته یې خوښه شي رزق یې پراخوي او چاته چې یې خوښه شي تنګوي. وی فرمایل کومو کسانو چې توبه وویسته او ایمان یې راوړ او بیا یې نیک کارونه ترسره کړل نو الله به په نیکۍ سره بدل ورکړي. الله ډیر بخونکی او مهربان دی.